د should, could, would model auxiliary وربونو ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا تاسې پوهیږئ چې د دا ډیر استعمالیدونکي لغتونو ترمنځ څه توپیر دی؟ او کوم یو په کوم جمله کې صحیح دی چې استعمال شي؟ نو راځئ چې نن درس کې د دوی ترمنځ توپیر زده کړو. Should is used for advice. Should model auxiliary verb د نصیحت یا لارښوونې کولو لپاره استعمالیږي. مثلا You should learn how to drive. ته باید زده کړې چې څنګه موټر وچلوې. دلته یو لارښوونه ده یا یو نصیحت دی. You should respect your mom. ته باید خپل د مور احترام وکړې. دلته یو لارښوونه ده. We should go to school on time. موږ باید مکتب ته پر وخت ولاړ سو. یو لارښوونه یا نصیحت دی. We should take care our kids. موږ باید خپل پر ماشومانو باندې پاملرنه وکړو. یو لارښوونه ده. نو should د نصیحت کولو یا لارښوونې لپاره استعمالیږي. د منفي حالت یا منفي جملو لپاره صرف د should سره یو not ور اضافه کوو. Should not او لنډیز یې shouldn't دی. Shouldn't. مثلا You should not go there alone. ته باید هلته یوازې ولاړ نسې. یا تاسې هم ویلی سو لنډیز You shouldn't یا should not. You shouldn't go there alone. ته باید هلته یوازې لاړ نسې. You should not smoke. ته باید سګریټ ونه څکوې. You should not shout یا You shouldn't shout. ته باید په زوره چیغې ونه وهې یا نارې ونه وهې. او د سوالیه جملو لپاره صرف د فاعل او should ترمنځ ځایونو ته تغییر ورکوو. یعنی should د جملې سر ته راوړو. مثلا که he should, she should, we should, it should او داسې نور وي should سر ته راوړو. should we, should she, should you او داسې نور. مثلا she should help me. د سوالیه د منفي لپاره she shouldn't help me او د سوالیه لپاره should د جملې سر ته راوړو د فاعل څخه مخکې. should he help me. نو should د نصیحت یا لارښوونې کولو لپاره استعمالیږي او د should معنا په پښتو ژبه باندې تقریبا د باید معنا ورکوي. مثلا You should drink water every day. ته باید هره ورځ اوبه وڅښې. نو تقریبا د باید معنا ورکوي should. نو پام وي د سوالیه جملو لپاره مثلا should د جملې سر ته راځي. تاسې مثلا نسئ ویلی چې We should call him. موږ باید دته زنګ وو. تاسې سوالیه جمله داسې نسئ لیکلی Do we should call him. Do نسئ راتللی. should خپله model auxiliary verb دی. صرف should د جملې سر ته راځي. Should we call him داسې دی. Could is used for possibility or to show that something is possible. Could د امکان درلودلو لپاره استعمالیږي. یعنی یو کار یا یو شی امکان لري چې سرته ورسیږي یا وشي. مثلا You could win a car. تا کولی سوی چې موټر وګټې. She could love you. دا کولی سوی چې مینه در سره ولري. I could lose the game. ما کولی سوی چې لوبه وبایلم. یعنی زما د لوبې بایلل امکان درلودله. She could call me. دا کولی سوی چې زنګ راته ووهي. یعنی دا کار کیدلی سوی. د should په څیر د could منفي حالت لپاره صرف یو not په څنګ کې لیکو. جمله منفي کیږي. Could not او couldn't یې مخفف دی. مثلا You couldn't win a car. ته نشوی کولی. She couldn't love you. I couldn't lose the game. او همدارنګه د سوالیه جملو لپاره د should په څیر could د جملې سر ته راوړو. مثلا Could she win a car یا هم Could she love you. could په دوه نورو ځایونو کې هم استعمالیږي. لومړی کله چې موږ په تیر وخت کې د یو کار د سرته رسولو قابلیت، توانایي یا استعداد درلودل. مثلا زه اوس سپینږیری یم او وایم I could see everything when I was 20 years old. ما کولی شوی چې هر شی ووینم کله چې زه شل. یعنی اوس سپینږیری یم او ړوند یم څه نسم لیدلی. خو په تیر وخت کې ما دا توانایي یا استعداد درلودل. ما کولی سوی چې شاوخوا ووینم. I could lift 100 kilogram weight. ما کولی سوی چې 100 کیلوګرام وزن پورته کړم. شاید اوس یې نسم پورته کوی خو په تیر وخت کې دا استعداد مې درلودله. دوهم
کله چې په احترام سره د یو چا څخه د یو شي درخواست یا غوښتنه کوو، مثلا Could you give me your pen please؟ لطفا خپل قلم ماته راکولی سې؟ دلته یو درخواست دی. Could you bring me a glass of tea please؟ لطفا یو ګیلاس چای دې راته راوړلی سوی؟ Could I tell you something؟ کولی سم چې یو څه درته ووایم؟ نو could په درې ځایو کې استعمالیږي. لومړی کله چې یو کار یا یو شی امکان لري چې سرته ورسیږي. دوهم په تیر وخت کې چې موږ د یو کار د یو شي استعداد درلودل د هغه د بیانولو لپاره could استعمالیږي. او درېهم د احترامانه غوښتنې یا درخواست لپاره استعمالیږي. اوس نو راځو would زده کوو. would is used for unreal situation. would د غیر واقعي حالاتو لپاره استعمالیږي، یعنی هغه څه چې اوس واقعیت نه لري یا اوس رښتیا نه دی، یعنی تقریبا د خیالي حالاتو لپاره استعمالیږي. مثلا He would go to France. دی به فرانسې ته لاړ سي، خو دی اوس دلې دی، تر اوسه نه دی تللی. دا یو پیشګویي دی یا داسې یو خیال پلو دی. دی به فرانسې ته ولاړ سي خو فعلا دلې دی. What would you do if you were me؟ تا به څه کړی وای که ته زما پر ځای وای، یعنی اوس خو زما پر ځای نه یې. داسې یو خیال پلو دی، که ته زما پر ځای وای تا به څه کړی وای. داسې یو غیر واقعي حالت بیانوي. If you had friends you would never feel so lonely. که چیرې تا ملګری درلودلی وای تا به هیڅکله د یوازیتوب احساس نه وای کړی، خو اوس ته ملګری نه لري. که چیرې تا درلودلی وای نو دا هسې یو خیال پلو دی. د would منفي حالت would not، یو not د would سره اضافه کوو، یا مخفف wouldn't دی. او همدارنګه د should او could په ډول د سوالیه جملو لپاره would د جملې سر ته راوړو. Would you help the criminal؟ آیا تا به د مجرم سره مرسته کړې وای؟ او همدارنګه would د احترامانه غوښتنې لپاره هم استعمالولی شو. مثلا Would you please turn on the lamps؟ لطفا ګروپان دې چالانولی سوای. Would you help me carry these bags؟ مرسته دې را سره کولی سوای چې دا بیکونه مې وړي وای. د یادونې وړ ده د natural accent یا طبیعي لهجې لپاره، د دې لپاره چې کله would تلفظ کوو لهجه مو طبیعي په نظر ورسیږي. would او could د جملې په سر کې د would او could په ډول تلفظ کیږي. مثلا Would you help me carry these bags؟ او که could راغلی وای Could you help me carry these bags؟ ملګرو د نن درس مو همدومره. خدای دې وکړي څه ناڅه مو زده کړي وي. خالي ځایونه په مناسبو ماډل اکسلري وربونو باندې ډک کړئ او په کومنټ کې راته ولیکئ. تر یو نوی درس په پاک خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.